سلامونه دوستانو. زیاترو دوستانو پوښتنې کړې دي چې بدن یې وزن نه اخلي، ولې دا څه وجه ده، څه مشکلات دي. دوستانو زما خپله داسې مشکلات درلودل. یوازینۍ لاره چې ده د بدن د وزن اخیستلو خوراک ده. دوستانو خوراک نه باید په صحیح طریقه خوراک نه استفاده وکړي. بعضې خوراکونه چې دي لکه پروټین کولی شي دغه استفاده کوي، بیګ ماس نومیږي، چې دا په زیات اندازه کاربوهیدرات لري او دا تاسو ته د بدن وزن مو زیاتوي. یو بل شی چې دا کولی شي هغه کوي، دې ته پښتو کې نشایسته وایي، دلته په انګلیسي کې ورته جست کاربز وایي. دا چې دي صرف کاربوهیدرات دي. کاربوهیدرات چې دي دوستانو ستاسو بدن ته وزن درکوي، وزن مو زیاتوي. دې نه کولی شي استفاده وکړي. یو بل شی دا چې دی کریتین دی. دا قیمت نه دی، ارزانه دی او تقریبا یو ډبی چې واخلي یو کال هم استفاده کولی شي. 5 ګرامه یو وړوکی کاشوغه لري، دا کولی شي د ورځې استفاده کړي. دا هم بدن ته زیاتې اوبه درکوي. فکر مې وي چې ګوره بدن عضلات چې دي دې کې زیات فیصد چې دا د اوبو نه ډک دي، اوبه دي. نو کوشش کوئ چې دا بیاځکۍ اوبه دا خوري، لکه اوبه ورسره زیات استفاده کوي. او بل مهم شی چې د دوستانو خوراک ده، کولی شي له مایع نه استفاده وکړي. همداسې راتېر شه وریجې شولې، مکرونیم چې ده دا هم زیات کاربوهیدرات لري، وزن زیاتولو کې ښه کومک کوي. دوستانو خوراک اندازه مو باید ډېره زیاته شي. ما مخکې زه دا پرهیز مې و چې غوښتل مې چې وزن مې جګ کړمه. فکر وکړئ تقریبا 7 نه 8 دفعې ما د ورځې ډوډۍ خوړله. دا نه ده چې ته یو څومره لږ ډوډۍ وخورې وایي چې موړ شوم او بس نور مې زړه ته نه کېږي. د زړه په زور به یې خورې، ځان به فرسکې 8 کرته ته باید د ورځې ډوډۍ وخورې، په ځان فشار راولې چې زیات اندازه ډوډۍ وخورې، داسې د وزن جګېږي. که نه داسې نه، که ته وایې یو څومره لږ ډوډۍ وخورې وایي چې نه نور مې زړه ته نه کېږي، داسې نه کېږي. باید په ځان فشار راولې، ډوډۍ زیاته وخورې، دغو شیانو استفاده وکړئ، حتما مو وزن جګېږي انشاءالله.